د اوسني شرایطو کې تر هر وخت د ډیرو مشکلاتو سره لاس ګریوانه دي. د مثال په توګه داخلي مهاجر بې ځایه سوي اکثره یې پښتانه دي. په ناامنه سیمو کې پښتانه اوسیږي. په تیرو څو کلو کې پښتانه ډیر وژل سوي، بندي سوي او ژوبل سوي دي، او حال دا چې اقتدار هم د پښتنو په لاس کې وو. ستاسې په نظر د پښتنو د دې بدبختي عامل څوک دی او تاسې د بریالیتوب په حالت کې د دې مشکل د حل لپاره څه طرحه لري؟ مننه. تشکر. لطفا کوتاه پاسخ بدن. چون بله باید عرض وکم چې موږ په قومي تعصباتو باندې باور نه لرو. اعتقادا هغه تحریمو. د یو واقعیت په توګه باید وایم، تاسو سره موافق یم. واقعیت دا دی چې په دې څو کلونو کې پښتانه تر ټولو زیات ځپل شوي. په سلو کې تر نوي زیات مهاجر په بهر کې پښتانه دي، که دا په پاکستان کې میشت دی او که په ایران کې میشت دی. تاسو ویل چې قدرت پښتنو په لاس کې، زه تاسو سره قطعا موافق نه یم. خبره عکس دی ده. اقتدار د هغو لاس کې دی چې پرون شوروي ځواکونو په افغانستان تحمیل کړي وو او ناټو راغی، همدا یې وموندل، استخدام یې کړل او ویې جنګول. نن دا یو دردناک حقیقت دی چې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم او په د دولت په اداراتو کې هم شاوخوا په سلو کې 80 په یو چپي ګوند پورې مربوط دي.